په کندوز کې د اسلامي امارت د استخباراتو د مشر پر کور وسلوال برید شوی. د اسلامي امارت چارواکي په اړه څه وایي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. په کندوز کې د اسلامي امارت د استخباراتو د مشر پر کور برید شوی. په افغانستان کې پر اسلامي امارت د وسلوالو ډلو لخوا بریدونو زور اخیستی. د مقاومت ډلې خبر ورکړی چې وړمه شپه د تخار د دشت کلا ولسوالۍ پر یوې پوستې هم برید کړی چې له امله د اسلامي امارت 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. همداراز دغې ډلې لیکلي چې تېره شپه د کابل د میربچه کوټ ولسوالۍ د باغقاضي په سیمه کې یې د اسلامي امارت پر پوستې برید کړی چې په پایله کې یې د اسلامي امارت 2 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دغې ډلې ډیره کړې چې په دغه برید کې د دوی وسلوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. سیمه ایزي سرچینې وایي چې د 15 یا 5 شنبې پر شپه په کندوز کې د اسلامي امارت د استخباراتو د مشر راشد منیب په کور کې د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. تر اوسه اسلامي امارت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم کومې ډلې د دغو ډزو پلا پر غاړه اخیستې ده. تر اوسه د دغه برید د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت د استخباراتو مشر کور چې پرې برید شوی د کندوز پوهنتون په کوڅه کې او د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه شتون لري. بې پرې رسنیو دغه برید نه منلی او نه یې هم رد کړی. خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر ځواکونو باندې په بریدونو کې ډیروالی راغلی او د یادو بریدونو پلا د افغانستان خپلواکۍ او د افغانستان مقاومت ډلې پر غاړه اخلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.